سلامونه مې قبول کړئ دوستانو د پښتو انفو چینل کې په یو نوی ویډیو تاسو ته هرکلی وایم. ملګرو نن زمونږ چې کوم ټاپک دی هغه دا دی چې د خپلې ښځې د لاسونو په ذریعه باندې خپل ځان انزال ته رسول آیا دا جایز کار دی یا دا ناجایز دی، د دې ګناه شته که نشته او د دې څه قسمه فایدې او څه قسمه نقصانات دي. دا په نننۍ ویډیو کې مونږ تاسو ته خو د دې نه مخکې که چېرې تاسو تر اوسه پورې دا زمونږ د یوټیوب چینل پښتو انفو نوی سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ، دې سره خواته د غنټۍ د نشان هم ووایئ، دې سره بهر را روانه ویډیو تاسو سره ټول نه مخکې ملاویږي. ملګرو د خپلو ښځې په لاسو په ذریعه باندې خپل ځان انزال ته رسول یقینا ملګرو دا ډیر یو ګناه کبیره ده، د دې ډیر سخت ګناه دی. بل د دې خاص نقصان دا دی چې د لاسونو په ذریعه باندې ستاسو د خپل چې کم نفس وي نو د هغې رګونه کمزوري کیږي. که هغه ستاسو لاس وي او که ستاسو د زنانه لاس وي د دې نه خپل ځان وساتئ. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو هم خوښه شوي، که چېرې خوښ شي په یوټیوب کې د لایک بټن راکول مه هېروئ. بیا به ما زرېږم تر هغه ګړی پورې د الله په امان.